دغه ځواکونه له یوې اوږدې جګړې وروسته بري ته رسېدلي او اوس په هیواد واکمن دي. د ټولو موخه یوه وه، په افغانستان کې شریعت راوستل او په هیواد د سپین بیرغ رپېدل. له سختیو قربانۍ وروسته یې خپلو هیلو ته ځانونه ورسول او نن په ډېره زړورتیا په تورو جامو پوښلي سپین بیرغونه پر اوږو او له خلکو سره د امریکایي اشغال د خاتمې درېیمه کالیزه نمانځي. په ښار کې ګڼ شمېر ځوانان راټول او سپین بیرغونه یې په لاسو وو. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي کومه بله موخه نه لري، صرف په هیواد د اسلامي نظام د واکمنېدو کالیزه ده او د ښاریانو سره یې په شور نمانځي. دا خو ټول ته جوته ده، معلومه ده چې د امارت اسلامي د افغانستان د درېیمې کلیزې په ویاړ باندې ګڼ شمېر ځوانان راوتي ښارو ته او سرکونو ته تر څو دغه خوښي او د افتخار ورځ د خپل ځوانانو په منځ کې ولمانځي، ځکه دا د هیواد او ټولو وګړو ته دا یو ملي یو تاریخي ورځ ده چې 3 کال وړاندې تر مخه د افغانستان اسلامي امارت په دغه ورځ باندې بریالی شو یا پیروز شو. خو دلته بیا ګڼ شمېر ښاریان راوتي او د اسلامي امارت د فتحې درېیمه کلیزه په خوښیو او احساساتو لمانځي. دوی وایي امن دی او له وخته یې جشن ته چمتووالی نیولی و. دوی خپل احساسات داسې شریک کړل. ما به خاطر مناسبت استقلال یا جشن پیروزی امارت اسلامی بیرون برآمدیم و خوشحال هستیم که همچون نظام اسلامی در کشور حاکم و قائم است و الله متعال همیشه یاره قایم و دایم در کشور داشته باشه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده په ریاست په 40 باندې د اسلامي امارت د فتح ورځ ده، نو د همدې ورځې د لمانځلو په مناسبت باندې نن شپه ګڼ شمېر ځوانان راوتي دي د مزار ښار ته تر څو د خوښۍ په ښه فضا کې د امنیت په فضا کې ولمانځي. ډېر خوشحال یم او ډېر ځوانان راغلي دي دغه خوښي لمانځلو لپاره. 3 کاله وشول اسلامي امارت په هیواد واکمن دی. د دغه نظام له واکمنېدو سره افغانستان د آرام ساه واخیسته. جګړه ودرېده، سرونه، مالونه، ناموس هر څه په امن کې شول او د نړۍ سره د سیالۍ په موخه یې ګړندي ګامونه اخیستي تر څو افغانستان د اسلامي نړۍ یو ځواکمن هیواد کړي.